ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ کې د قبایلو او قومونو چارو ریاست سره په همغږۍ راټول شوي مسؤلینو علما او قومي مخورو د نادرخان او رسولداد کورنۍ ترمنځ شاوخوا 9 کلنه دښمني چې د کورنۍ ستونزو له امله رامنځته شوې وه په دوستۍ بدله کړه. د ننګرهار قومونو او قبایلو چارو ریاست د جرګو او مرکو امیر مولوي فضل امین وایي د علماو او قومي مخورو په منځګړیتوب د پرلپسې هڅو په نتیجه کې دغه دوه کورنۍ صلح ته راضي کړي. دغه موضوع او دغه غمیزه چې کله پیدا شو تر هغې ورځې راوروسته ډیری خلکو علما کرامو قومي مشرانو ملک صاحبانو نظامونو هڅې کولې خو کومې نتیجې ته نه ورسېدلې. د پوهنتون استادان علما کرام قومي مشران ټول په مشترکه باندې 2 میاشتې تقریبا 2.5 میاشتې هلې ځلې وکړلې او بالاخره دغه جرګې کامیابۍ ته ورسول د الله په توفیق سره. د یو جانب غړی نادرخان په تیره دښمنۍ پښیمانه ده او د ټول نه مننه کوم الله دیو له ډیر اجر ورکړي په دنیا او آخرت کې دیو سره د الله خو کې چې زما مشکلو دیو په صلح باندې بدل کو الله دیو سره خو کې الله دیو په دنیا او آخرت کې قدر من کړي. همداراز د رسولداد د کورنۍ غړی دلارام هم په دغه دښمنۍ پښیمانه دی او راتلونکي کې په ورورۍ کې د ژوند تیرولو خبره کوي. او موږ د سپین ږیرو نه قومي مشرانو علما کرامو نه ټولو نه مننه کوو چې آینده کې هم دغسې روغې جوړو ته ادامه ورکړي او موږ ډېر خوشحاله یو نن نه پس د ورورولۍ ژوند پیل کړو. قومي مخور ګل محمد خان ملک بابا د اسلامي امارت دغه هڅې چې د ولسونو ترمنځ روغې جوړې کوي مهمې بولي. وایي د ولسونو ترمنځ یووالی د نظام بقا او د هیوادوالو هوسا ژوند تیرولو لپاره ضرور ده. د دواړو جانبو ته مې ویلي که چېرته دوی دواړه چې ډېر نږدې خپلوانان دي د پخوا په څېر خپلوي وساتي دوستي او ورورولي ساتي کولی شي سره بیا سره نږدې شي. دا یو نیکه خبره ده چې دوی سره وکړي. د یادونې ده چې د اسلامي امارت له فتحې تر دا مهاله ننګرهار کې قبایلو ریاست څخه د پاسه 1300 کورنیو ترمنځ لوی او وړې روغې جوړې کړي.